په یو باندې ملک خبره بزرګه کو په یو باندې ملک لاندې تاسو کې یو پیرلې چې خان what do you mean by پښتو ما سو په پښتو خبرې وکړي چې زمونږ آئین او قانون او پښتونولي هغه چې what do you mean by پښتو ما ته دا شی دونه وګد موږ په خپل هم نه پوهیږو دی ولې مې دا د کولو شی دی دا ویلو شی نه دی دا څه نو ما کله زیته ویلې او ته ما خو ویلې چې مېلمه به دراس نو څو راولې به کو دا غونه تیخته باندې کې جنگ مې موږ ته کله ویلې خو دې ایږي چې لکه پلار مې دې مېلمه ته ستو کړه وستو پلان مې کو د خدای جزو کمزور او خاصري ته ځان جوړ کو چې ځان د باندې واجنو دغه غوښنی ځکه کومه لنډه مثال در کومه پیغله مې پرځ کزه په یو لار روان یم بیا مې ته د پټینو را وخت د ما سره په لار روان نو زه خدای نه پیژنم چې ته څوک نوم دې سما ته خپل نوم نه لري خو تاسو مخه ته چاله سواچو الله ګواړي چې زموږ نه مو په تارانه خراب کی مې دې ته پوښتو وی چې داسې نو مې دا موږ په پردي غم کې ولې موږ خو دا زه شی دی کنه مې زمونږ ژوند کته اوس ما ایثار کې په کې دا چې د قانونو د خپل قانون محلي قانون څه شو جاپان کو ډېر مخکې ملک دی نو ما ته وی چې لکه موږ په خپل هم نه پوهیږو او کوي ځکه مې دا په کولو باندې په دې دوه ځکه په وینا نه کېږي کومه ژبه چې نن سبا د ټریډ لینګویج نشي یعنی د تجارت او د کاروبار ایته ته ژبه هغه چینیانو سکولونه ته چالو کړو په یونیورسيټو کې په سکولونو کې او کالجونو کې چینی د باندې زده کړي تا دا سوال پیدا کړي واټ اباوټ پښتو دا خو د کابل د زندو پورې د روزا پورې زما په کالي کې ځي او زه پښتون یم زما په جنګلو پښتو ده تا دا تاسو خاورې به تاسو سره څوک ستا خبرې ته غوږ کېږي ګورئ موږ سره که څوک وروري کوي مشر ورور ته وایو احترام ورکړو د احترام کولو خو ته به د قام فکر دغې څیزونو ته بیایې ته به دی د دې جوړ کوې چې دی خرڅ نه شي دی پردی غلام نه شي د ده په وسایلو څوک سودا ونه کړي د ده نه سړی څوک جوړ نه کړي ته پیر روخان پوه نه کړې ته خوشحال خان پوه نه کړې یا ته پوه نه شوې ته باچا خان پوه نه کړې ته غازي امان الله پوه نه کړې ته اجمل خټک پوه نه کړې ته ملنګ جان پوه نه کړې ته رحمت شاه صاحب پوه نه کړې تا له څوک پیغمبر راولم پیغمبر خو بل نه راځي نو زما مطلب دی چې مرګو چې موږ د خپل قوم ویښ نه کړو دې پوه نه کوم او دا ته وایي چې تاسو مال بیا امید راکړو اوس دې له راځو لکه دا خبرې چې وشي ډېر پکې د ناامیدۍ مرګونو ذکر لاول سر کې وکړو نو آیا خپه په خپه واچو قلار شو غلامان کېږو به یا نه زه خو وروره ژوندی یم د دې لښکر یو کوچی بچی یم خو خدای یو دی په خپل سردار سوړو باچا خان یې په لار کولی شو خوشحالې په دونه غټ طاقت چیلنج کوي پیرو خان دونه غټ د اګرې طاقت چیلنج کوي ما له چیچل دی په ما مور مبارکي نه راغلی زه پښتون نه یم دا به هغه خلک راځي ما له به تلي وایي یا زه به یې زاوتوم او زما د مور چچ کولی وه نو د خدای دپاره یو داسې شی جوړ کړي لکه دې غږ واله موږ له د ګڼېدو یو ډېر ښه مقرره کړی نر کړی کړی او بنیادي کړی کړی نو چې په موږ کې دونه انټلیکچوال شته نو زه بیا من غټېږم ګورئ زموږ سره تقریبا 200 یونیورسټۍ دي دارالعلومونه دي مدرسې دي کالجونه دي سکولونه دي پیمانه او ویژن چې څه ته وایي که نه د تیز نظر سړی تاسو پاکستان پیدا کړو دا چینسي زده دي او خطي زده دي دا قام ولې مخکې نه ځي تاسو ماته ووایئ 200 یونیورسټیان د ویژن سړی پکې نشته چې را مخکې شي او قام تېل وهي او چې کله په دې خاوره کې د ویژن سړی پیدا کېږي
باراني طاقتونه زمونږ په بیوقوفۍ باندې یا ځوړندۍ او یا یې وژني یا یې جلا وطن کوي. وایي لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه، لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه. هغه کس پړاو ته رسي چې کیني نو دا خلک چې دی دی به نه مني. تا ته به غدار وایي، تا ته به کافر وایي، تا ته به ملحد وایي، تا ته به بېلار وایي، لکه موږ ته چې وایي. زما اووه اته ټایټل یې خو دې خلکو را کړي. خو خدای یو دی، دل شوم په قسمونو دل شوم، بدل نه شوم او نه مې څوک بدلولی شي. په خاوره باندې خدای ګواه دی د هر څه نه زیات مین سره. ته به چې دا خاوره ما ته حواله کړ دا نور څوک نشته. نو دا به ساتو په جمعه اس فکر ونه کوئ. یارېږئ مو او هندوستان یو فلم دی کتلی مې نه په اخبار کې هغه نوم ورکړی، وایي جو ډر گیا وہ مر گیا. یارېږئ به نه.